जी बिल्कुल دا वخت زه په سراب ګوټ کې موجود یم او سراب ګوټ کې تاسو د خلکو ګڼه ګوڼه نه چې د دې وجه هم دغه ده چې کوم د افغانیانو د کراچۍ یا د پاکستان واپس تګ د خپل هیواد ته په هغه اړه باندې د خلک راځي د ګاډي ډکیږي او روان دي خو د دوی مشکلات چې کوم دي نو هغه د هغې نه نور زیات شوي ځکه چې 8 ورځې پاتې شوې د 8 ورځو الټیمیټم دی او سخت پریشانۍ سره مخ دي چې په دې 8 ورځو کې به په څه طریقه په څه توګه چې کوم دی نو دوی به دلته نه واپسي کوي زما سره دغه خلک موجود دي دا زموږ افغانان وروڼه دي دوی سره خبرې کوو بابا څنګه یې شکر ده الحمدلله صحیح حساب دی 8 ورځې پاتې شوې نو ستاسو خلکو تیارې پوره دی یا څه مشکلات دي پریشانی ده او پریشانی له وجه وخت پوره ده که نه خلک مجبوره دي چې لاړ شي څه وکړي دا اوس دومره رش چې دی دا په کویټه ټرمینل کې د دې نه زیات رش دی نو دا خلک ډېر زیات دی روان دي زیات روان دي او خلک له حده زیات روان دي مجبوریت ده که نه خلکو ډارېږي چې سبا داسې نه چې مونږ جیلونو ته واچوي ومنیسي پیسې سامان هر څه رانه واخلي بیا به موږ څه وکړو ډېره مننه دلته کې یو د دوی نماینده هم دی داسې دغه خبرې کوو وروره ستاسو څه ګڼئ دا کم چې کارډ لري کم چې کارډ نه لري دا خو لیږلی کېږي او د هغوی 8 ورځې پاتې شوې خو چې کم کارډ لري د هغوی څه مسله شته نعمت بھائی ټولو نه مخکې خو موږ ستا شکریا ادا کوي چې د غریبه بستۍ ته راغلی او د خلک اواز جوړ شوی دلته کې اوس هغه خلک چې د چا سره نشنلټي ده د چا سره کارډونه دي د اقوام متحده ورکړي دي او په قاعده رجسټر دي هغه خلک دا هم اوس په دې حالاتو کې ډېر زیات د اذیتو سره مخامخ دي زیات په تکلیفاتو کې دي اوس په دې کې ډېر د کارډ والا خلک دي چې هغې نه کارډونه وشلوي یا بژکې ته یا نه دی ته وغورځوي ورته وایي چې بس تا نه هېڅ هغه نشته ته ځه نو دا ډېره حقیقت کې یو دا خلک په خوب کې مشکلات کې هغه ده ډېر د پریشانۍ سره مخامخ دي اور مونږ دا غواړي حکومت پاکستان ته هم دا مونږ درخواست چې دی خلکو ته دا یو داسې ریلیف ورکړي چې باعزت طریقې سره د دوی د مسله حل شي ډېره مننه تاسو واورېدو د دوی ټولې خبرې چې که یو خوا د افغان وګړي چې کوم وایي 8 ورځې پاتې دي د هغوی دپاره مشکلات نور زیات شوي دي ولې په دغه لنډ تن وخت کې ډېره ګرانه ده د دوی د کراچۍ نه تګ یا خپل کاروبار یا کور چې کوم دغه خرڅول په بل اړخ ته چې کوم خلک کارډونه لري د هغوی اوچتول یا د هغوی چې کوم دی نو هغه تاڼو ته لیږل نو دا هم چې کوم دی نو دوی دا شکایت هم کوي ګیله هم کوي چې کم از کم د هغو سې نرمي وکړی شي ځکه چې د هغوی دپاره سرکار نوټیفیکیشن جاري کړی دی چې هغوی به دلته وي نو چې د هغو سره لغو نه چې کوم دی نرمي وکړی شي جي